السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. نن ورځ خبرې اترې په ناون یعنی په اسم باندې کوو. Noun has been taken from Latin word nomen. Noun اخیستل شوی د لاتیني د نومن کلمې نه. لاتیني په خپله یوه ژبه ده، سره کوم چې انګلیسي پښتو ژبې دي. لاتیني هم همداسې یوه ژبه ده. نومن معنی څه ده؟ which means name and noun. کوم چې د دې معنا نوم او اسم ده. د نوم او د اسم هدف دغه ده چې هر څه چې په طبیعت کې وجود ولري یو نوم لري، یعنی داسې شی نشه چې هغه بېنومه وي. د full form of noun د مکمل شکل له اسم یعنی د noun د حرفونه څنګه کولی شي چې موږ تاسو یو تعریف جوړ کړو. N means name, O means of, U means usual, N means nature. راځو اوس مکمل definition تعریف دی. Name of usual nature نوم دی اکثره طبیعت، یعنی هر څه چې په طبیعت کې وجود ولري هغه ته موږ تاسو نوم دی اکثره طبیعت وایو. example د مثال په تور باندې احمد نوم دی اکثره طبیعت شو. rubber نوم دی اکثره طبیعت ده. Carol نوم دی اکثره طبیعت شو. Thank you for watching the video. Thank you so much and not to forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye.